رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو محبینو عاشقانو نن الحمدللہ مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یو عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس منعقد شوے دے زپدے پروگرام بندے اہل علاقہ نوجوانان مشران کشران بالخصوص دری مسجد خطیب پیشی امام استاد العلماء مناظر اسلام شیخ القرآن والحدیث مولانا مفتی محمد ولی الحقانی مقبل ثابتہ جو دمرا کلے پروگرام حق جوڑ کرے دے رب العالمین دے دہا غدا عظیم وی سعی محنت جہد مسلسل پخپل بارگاہ عالیہ کی قبول اگرزی تاسو ټول وای آمین او دغه محنت ته هغه اظهر من الشمس دے اہل علاقہ دغه قربانیانو نا خبر دي چې څومره مشکلاتو کې هغه د عقیدې نظریې خدمت کړی دی او هغه محنت د هغې چې کومه نتیجه وي هغه تاسو کتلی هم دا او پروګراماتو کې به ګورئ هم او د هغې یو شکل او صورت دا طلبا دي چې نن ستاسو په مخ کې موجود دي په سرونو باندې ښکلي ښکلي سپین پګړي دي دا عام پګړي نه دي بلکې دا د غیرت یو نښه ده دا د وفا یو نشانی ده دا د دین او د اسلام سره مینې محبت هغه نښه ده دا دلیل د دې خبرې دی چې الله کوم کلام نازل کړی و هغه ما په خپله سینه کې محفوظ کړی دی دغه طلبا چې نن یې پګړې تړلې دي که څو کاله مخکې تاسو دوی کتلې وې نو دوی به دغه پګړې په دې سرونو باندې نه وې د هغوی په ژبه باندې به د الله د قرآن تلاوت نه وې د هغوی په ژبه باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث نه وې د هغوی په ژبه به هغه مسنون دعاګانې نه وې بلکې کله چې داخله اخیسته دا خو لرې خبره الف با تا ثانه نو خبر لیکن مفتی صاحب او د هغه د ملګرو هغه محنت نتیجه دا ده چې نن الحمدلله نورانی قیدا ټول قرآنی ختم کو دعاګانې یاد کړې مسنون اذکار یاد کړه احادیث یاد کړه او دومره با سعادت وګرځېده چې هغه علما به نن د دوی په سرونو باندې د شفقت د مینې د محبت نه ډک لاسونه ږدي نن دوی د مور او پلار دپاره لوی د خوشحالۍ ورځ ده لوی د سرور د اطمینان د راحت ورځ ده چې هغه ماشومان قرآن به نشو ویلی نن هغه ماشومان قرآن د الف لام نه شروع کړي دغه قرآن والناس ته ورساو دا څه معمولی خبره نه ده حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ بھی فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها کلچ یو انسان دا اللہ دا حق کلام قرآن کتاب صرف جسٹ یو حرف تلاوت کئی پدے بانی رب کائنات دمر خوشحال کی گی کہ دگا یو حرف پا لوستلو باندے حقت لسنے کئی ورکی سمرا دا عزت خبر دا کہ دگا معشوم بسمرنے کئی جمع کرے قرآن کی دا 3 لاکھ نزیاد حروف دی دا 3 لاکھ زیاد حروف تلاوت بانے بدوی تکم اجر ثواب میلاو شوے داخونا بالغ دی دا دی ثواب با مور او پلار تا میلاوے گے باکلا چے
د قیامت ورځ شي هم دغه اعزاز به مور او پلار ته میلاویږي. لہذا د قرآن سره مینه کول، د قرآن سره محبت کول، قرآن ته په سینه کې ځای ورکول، قرآن ته په زړه کې ځای ورکول، دغه زړه با برکت دی. په کوم ژبه چې د قرآن تلاوت کیږي دغه ژبه با برکت ده. په کوم سترګو چې قرآن ته کتلی کیږي هغه سترګې هم دا برکته. په کوم غوږونو چې قرآن اورېدلی کیږي هغه غوږونه هم دا برکته. په رب کعبه مې قسم وي کله چې دغه قدمونه مسجد طرف ته روانې، دغه قدمونه د مدرسې طرف ته روان وي، رب کائنات ته دغه قدمونه دومره محبوب وي، رب کائنات ته دغه قدمونه دومره خوښ وي. دغه بچی په ځمکه باندې د کور نه مسجد ته روان دی، د کور نه مدرسې ته روان دی. هغه نوراني مخلوق لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. هغه نوراني فرشتې، هغه نوراني ملائک، هغه نوراني مخلوق رب کائنات د دوی د استقبال د پاره نه بلکې د دوی د قدمونو لاندې خپلې وزرې خورولو دپاره الله د دوی اعزاز دپاره رالیږي. څومره عزت الله ورکړی دی. قرآن سره تعلق د چا چې جوړ شي ورانکار به الله جوړوي. د قرآن سره چې د چا زړه کې مینه او محبت راشي دی به د رب محبوب ګرځي. تاسو تاریخ اوچت کئ، تاسو تاریخ وګورئ. په کوم وخت کې چې قرآن نازلېد اول مخاطبین د دې قرآن هغه صحابه، هغه صحابه قرآن ته په سینه کې ځای ورکړی و. هغه صحابه قرآن خپل میشن ګرځولی و، هغه صحابه قرآن خپل کاز ګرځولی و، هغه صحابه په قرآن باندې مینه کوله، محبت یې کاوه. هغه صحابه قرآن والو سره د دینه چې غربت هم و. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ با مسجد نبوی کې پروت و. د لوګي به دا حالاتو چې بے هوش و خلکو و پخپې خودې په د باندې پیریان دي. وای پیریان نو د قرآن سره تعلق د دین زده کړه سره دومره متعلق و چې هغوی ته د قرآن د زده کړې نه علاوه وخت نه میلاوېد چې مزدورۍ کړې وې، ځان له معیشت جوړ کړی وی. لیکن سره د دینا چې د هغوی په ژوند زندګۍ کې غربت او سره د دینا چې هغه په محلاتو کې نه پاتې کېده، سره د دینا چې هغه داسې ګاړو کې نه ګرځېدل، سره د دینا چې هغوی داسې مضبوط معیشت نه و، د هغوی کاروبار نه و، د هغوی نوکري نه وه، د هغوی سره عهده نه وه، د هغوی سره منصب نه و، تر دې پورې په جسم باندې به کپړه مکمل نه وه. لیکن د قرآن سره تعلق و، د قرآن سره مینه وه، د قرآن سره محبت و. دغه رب کائنات هغوی ته دومره عزت ورکړی و، دومره مقام یې ورکړی و چې هغه یې په شان د ستورو وګرځول. که چېرې تاسو هدایت غواړئ، که چېرته جنت ته تل غواړئ، که چېرته جهنم نه بچ کېدل غواړئ، که چېرته د رب رضا حاصلول غواړئ، بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. دغه ابو هریره پسې به روانې، دغه عمر پسې به روانې، دغه ابوبکر صدیق پسې به روانې. الله به درته جنت درکړي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. حدیث د ترمذی دی. یقینا هغه کسان چې د هغوی په زړه کې، د هغوی په سینه کې د قرآن هیڅ حصه محفوظ نه، کالبیت الخرب، ابشان د ویران کور، هغه پشان د کندر باندې. اور سورۃ طه کې رب کائنات فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ما چې کوم قرآن تاسو ته درکړی دی، من اعرض چا چې د قرآن نه مخ واړاو. د قرآن مختلف او ډیر حقوق دي. چا چې په قرآن باندې ایمان را نوړو،
چاچے قرآن بان ایمان راوڑو خدا غینے پس قرآن ندے ازدکڑے الحمدللہ من طولو پا قرآن بان ایمان راوڑے دے قرآن منو کامل مکملی منو لیکن کمیانی زمان شتا دے من اعرضا چاچے دا قرآن نا اعراض وکو پا قرآن بانی ایمان را نوڑو دا خسران دے دا نقصان دے دا تباہی دا بربادی دا دنیا کے ہم بس دا مرگ نہ ہم ونحشر لہو یوم القیامت اعما دا قیامت پورز بدا راپاسی استرگی بے نابیناوی رندی بے نبی خو بل طرف تا اے مسلمانانو دعوتی فکر در کو زان سر لگ سوچو کئی زان سر لگ غور ہو کئی لگ تدبر ہو کئی دغا قرآن چی دا پلار نکد وقت نا زمان پا کورونو کی پروت دی پہر الماری کی پروتے پہر غرفہ روم کمرہ کی پروتے پہر مسجد کی پروتے پہر مدرسہ کی پروتے من اعرضا چاچے قرآن زدنک پدی وعید کے منگرازو پدی وعید کے حقت سوک رازی جس 60 سالہ تر دا جون زندگی رسی دلی دا او قرآن ورطا پنازی رد قدری ہم ورسی من اعرضا پدی کے گورے حقا خلقو دا پرم تخویف دے یرول دی رابع درول دی دعوتی فکر ورکول دی شپیتکا لستا وشو تا تا دا پتم نے لگی چی دی کہ اللہ ماتا سویلی دی کپاکال کی تاثیر اب یو سی پارا پا ترجمز دکاولے دیش کالو کی بدے قرآن مکمل کڑے ہوئے تم رگران خو قرآن ند وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ در رب کائنات اعلان دا دے قرآن ما آسان کرے دے حاجی سیب داستا دے پارا عسر ندے چیزنا زیربان قرآن نشم ختم ہولے وجہ دادا جبہ میں پیڑا شوئی دا وجہ دادا قرآن زدکول گران دے قرآن پتر جمع بانے نشم زدکولے اولی نشی در رب اعلان خدا دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا دا قرآن منستاسو دا پارا آسان کرے دے تاکل قرآن را خستے دے دومرا محنت دی کر لے چی سمرے دا دنیا دا پارا کے دومرا محنت کے چی سمرے دا عصری تعلیم دا حصول دا پارا کے دومرا محنت کے چی سمرے دا یو جاب دا یو عہدے دا یو منصب دا پارا کے 24 گھنٹوں کے تا قرآن تا سمرے وقت ور کرے دے وخا اخپل محاسبہ ہوکا احتساب ہوکا سوچ ہوکا فکر ہوکا قرآن منگ نزدکو پا قرآن بانی منگ زان نپوہا کھو نو چا قرآن دے زدکڑے ندے پا قرآن دے زان پوہا کڑے ندے پا قرآن با عمل سنگا کے دا قرآن دا نظام دا پارا کوشش منگ نک چاچے قرآن ویلے دے چاچے قرآن زدکڑے دے چاچے پا قرآن باندے زان پوہا کڑے دے اگر پا قرآن باندے عمل کئی اللہ ورطا توفیق ورکئی ہاں دا غی سرا دا دا قرآن دا نظام دا پارا کوشش ہوں کئی کلچ دا قرآن سر تعلق جوڑے قرآن بدر تاسان وی قرآن بس دا کولے شی کبیل فرن نشیز دا کولے تکلیف وی در تا اللہ بدر تا ڈبل اجر ثواب در گئی اگا خلق و تعلق دا قرآن سرو امن و سکون و اطمینان و راحت و خلان و ڈاکن و زنان و قتل و تہمت نو پا یو بل بانے الزام لگول نو شکی نوی دا یو بر عزت سر لوبے کول نو امن سکون اطمینان و وجدہ دا قرآن از دکڑو قرآن سر تعلق پا قرآن پوئی دا عملی پہ کھاؤ او پا دے یو حدیث تاسو سوچو کئی دا قرآن پا دے آیات بانی تاسو سوچو فکر ہو کئی دعوتی فکر در کو پختنو سوسائٹیانی دی پختون پاتے کی ولی زمان پا علاقوں کی امن نشت
ولی زمان پا علاقہ کی دچا جان مال عزت محفوظ نہ دے ولی اخلاق ڈاکن ختمی کی ولی قبضام مافیا عام دا ولی رشوت سود انڈر پلے عام دے ولی معاملات خراب دی ولی ورور دورور سر نفرت کئی ولی ورور دورور دشمن جوڑ شوے دے گاونڈی دے گاونڈی دشمن جوڑ شوے دے ہر مسلمان پا خط رکے دے دشپی پا خط رکے دورازی پا خط رکے ہر انسان پا خپل جان یرے گے پا خپل عزت یرے گے پا خپل مال یرے گے اغم مسلمانان دام مسلمانان اغیوم دا اللہ منون کے تاسم دا اللہ منون کے واجدہ دا کوئی قرآن خپل کرے من قرآن پر خود لے دے تب وہ تاثر سے دلیل لے زدر تا پریکٹیکل دلیل خیم علماء جن زندگی وہ گو رہی دا حفاظ و دا قراء دا قرآن سر دا تعلق لرون کے خلق و جن زندگی وہ گو رہی ننزل دا سٹیج نا چیلنج ورکوم وخائی ماتا یو علم چاہتا یو سڑے قتل کرے وخائی یو علم چاہتا قبضہ کری وخائی یو علم چاہتا اخلاق کردہ ڈاکائی کردہ زنائی کردہ دا چاہنے پر زور بانے مال قبض کرے دے چلتے ہی غیبت کرے دے دا چلتے ہی دا چاہتا عزت سر لوبی کرے دے ولی نکئی وجدہ دا تعلقی دا قرآن سر دے قرآن منگتا سوئی وعبد اللہ عبادت کو دا اللہ منگی کو تب اے چیزا کو عبادت کو دا عبادت نہ دے دا سہار من چاچا پا جمع سرہ کر دے دا عبادت نہ دے چکل دا ترزلوئی کواو چکل دا رخوا خنی میں کوا قرآن کیا لوئی وعبد اللہ دا اللہ عبادت کو ولا تشرک به شیئا دا اللہ سرسوکم مشرک کوئی وبالوالدین احسانا دا مور و پلار سر خیگڑا کوئی دا مور و پلار سر خسلوک کوئی پا مور و پلار بانی خرچی کوئی دا مور و پلار خدمت کوئی اغی کستاسو دا پارا جنت آئے زمان دا پختنو پا معاشرہ کے تاسو گورائینا چه دگا آواز و تاسو آورے دلے دے دگا نیوز بم تاسو ترا کرے چه یو مسلمان بچے پاسے درے دے پلار تا سپیڑا ور کول مور تا کنزل کول تا خلری خبرہ پلاریم قتل کرے دے موریم قتل کرے دے کچرت دے بچی تعلق دا قرآن سروے پلار مورے نقتلول دا پلار او دا مور خپے بے خکل کرے بے اگر تا پتوے دے کے جنت دے اگر کی پتوے چے دا دیپا مخالفت کے دا دیپنا بغاوت کی جہنم دے وبالوالدین احسانا او دا شانتی دا خپلوانو سر خسلوک کوئی منگ دا خپلوانو سر خسلوک ما خود خپلوانو لپاره خپیو خپی پختون یو پختون بل خپیوی دا یو بل لپاره ترقی سوچ او فکر نکی یتیمانانو سر خسلوک کوئی دا یتیمانانو سر من خسلوک کو دا کندو سر من خسلوک کو دا کندو دا یتیمانانو پنوم بانی چکم مالون راشد سوک اخری دا مستحق دا پارا چے راشن راشد سوک اخری اے مسلمانانو ترسو پوریم چه دا قرآن سر تعلق نہیں جوڑ کرے ترسو پوریم دا قرآن تا پا دی سینہ کی زینی ور کرے دی سینہ زلکی مورتا زینی ور کرے ترسو پورے دا قرآن چه پا المارو کی دا دل مدک شوے دے دا قرآن ہم راخسترے نہیں جماعت پا المارو کی پروت دے دا قرآن ہم نہیں راخسترے قرآن ہم زدکرے نہیں پا قرآن بانی عمل نہیں کرے پا قرآن ہم زام نہیں پوہ کرے دا قرآن دنی پاس دا پار ہم کوشش نہیں کرے پر ربی کعبہ میں نے قسم ہوئے چون منا میٹنگو رہو کے چون منا منصوبے جوڑے کے امن جب تم نشرات لے امن با علی رازی چی قرآن خورا واخلو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ جن بے ورلتان کم
د دنیا چې څومره سهولیات اوس دور کې دي هغه دور کې نو هلته سکون اطمینان راحتو دلته بې سکوني ده بېچیني ده پریشاني ده ډپریشن دی تر دې پورې چې خلک ځان هم قتل کې خودکشي وکړي نو قرآن به راخلو که نه به راخلو د چا چا دا عزم دی ماشومانو ته نه وایم دا خو غیر مکلف دي دوی که زده کړي او که زده کړي نه که الله دې فی الحال تپوس نه کوي تپوس به زما او ستا نه کوي نو انشاءالله کوشش به کوو که نه قرآن به راخلو په قرآن به د عمل کولو کوشش کوو قرآن به زده کوو بالخصوص د مسجد کې چې کوم د طلباو سلسله ده ټول به خپل بچي داخله وو که نه چې کوم درس حدیث تحقیق کې به شرکت کوو درس قرآن کې به شرکت کوو الله تعالی دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین